د ټي ټي پی په اړه د پاکستان تازه اعلان. آیا طالبانو د ټي ټي پی پر سر پاکستان سره معامله کړې؟ ملا یعقوب څه ویلي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان وايي د طالبانو حکومت له ډیورنډ کرښې پاکستاني طالبان لري او نورو سیمو ته لیږدوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله وايي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناء الله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپل نوې مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستاني طالبانو د لرې لیږدولو خبره 2 میاشتې وړاندې کړې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي چې دوی له طالبانو سره له دې عمله ګیلمن دي چې د ټي ټي پی وسلوال افغانستان راځي او په پاکستان کې نامني جوړه کړې ده. د رانا ثناء الله په خبره پاکستان د دې وضعیت تور د طالبانو په حکومت نه پوري کوي خو دا یې کمزوري بولي. طالبانو لا تر اوسه رسمي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د نوو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و. بلخوا دفاع وزارت څخه سرچینې وایي چې ملا یعقوب په بار او ښکاره توګه پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د ټي ټي پی کسان افغانستان کې شتون نه لري او پاکستان د افغانستان بدنامولو پر ځای خپل هیواد کې د ټي ټي پی غم خوري، ځکه ټول هملته دي او خپل بریدونه هم د یاد هیواد څخه پلانوي او تطبیقوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.